د طالبانو د مشر نوی فرمان د بشر په لاس جوړ شوی قانون دی نه پلی کیږي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. دوستانو که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر په نوي فرمان کې امر کړی چې ټولې پریکړې د اسلام شریعت له مخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوی قانون دی نه پلی کیږي. هغه ادعا کړی چې په تیرو 20 کلونو کې په جمهوري نظام کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډیر تبلیغات شوي دي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شرعي احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلی د اسلامي امارات په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمانونه پلي کیږي، قوانین د خلکو په خوښه نه جوړیږي. دوستانو زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهمو خبرونو لپاره د سره تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.